ستړي مشئ وخت مو په خیر. نن یکشنبه د غویي یا ثور 21مه نیټه ده. دا شمشاد دی او تاسې د 7 بجو خبري ټولګه ګورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د همشموله حکومت هوکړه ځنډېدلې. ټینګار کیږي چې یوازې عبدالله نه بلکې نورو ټاکنیزو ټیمونو ته د هم برخه ورکړل شي. د جګړې د سیمه ییز بود حل پسې ګرځي. زلمي خلیلزاد د هند پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزې د حل بحثونه راپورته کړي. روغتیا وزارت جدي قرنطین غواړي. تر اوسه پولیس نه دي توانېدلي چې ښارونو کې مکمل ګرځبندیز وضع کړي. د خبریالانو له غندنې سره مخ دی. ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي د شمشاد خبري ټیم وهلی دی. ښه راغلاست او اوس هم پوره خبرونه. ارګ د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره د ټولو سیاسي مشرانو سره خبرې روانې کړي دي. دا هغو اندېښنو ته د ولسمشر ماڼۍ ځواب دی چې که عبدالله حکومت ته راځي نورو ته هم ځای شته. تحلیل کوونکي د حکومت په خوا کې د اپوزیسیون شتون اړتیا بولي. ټینګار دا دی که عبدالله د حکومت د جوړجاړي پر بنسټ د حکومت برخه ګرځي نور نمایندان د اپوزیسیون ته لاړ شي. افغانستان کې څلورمې دورې ولسمشریزو ټاکنو لپاره شاوخوا 18 نوماندانو نوملیکنه کړې وه چې یوه برخه ټاکنو ته په نږدې ورځو کې د ټاکنیزو سیالیو له میدان ووتل. لوبه د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ ګرمه وه چې دواړه په یوه وخت هم د حکومت مشران او هم نوماندان وو. اندېښنه دا ده که دوی مشترک حکومت جوړوي نو نورو نوماندانو برخلیک به څه کیږي. ولسمشر د افغانستان د ملت سره د لوی په مراسمو کې په ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټه وي. د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټولې ژبې، د افغانستان ټول خلک باید په دې حکومت کې ځان وویني. په همدې خاطر باندې د افغانستان د ټولو سیاسي مشرانو سره په صلاح مشورې پیل کړي دي او دا لړۍ دوام لري. د ولسمشریزو ټاکنو هر پړاو له ناندریو سره مخ وي او ډیر لوري هڅه کوي د اپوزیسیون پر ځای حکومت ته داخل شي. د اپوزیسیون شتون یو اړتیا بلل کیږي چې د حکومت په کړنو نظارت ولري. د ټاکنو دوه مهم سیالان حکمتیار او رحمت الله نبیل دي چې اوس لپاره غلي دي. ولې نورې ډلې هم کومې صفات دي کولای سي چې په اپوزیسیون البته اپوزیسیون جوړ کړای سي. د اپوزیسیون له درو ډولونو څخه پر 2 ډولو په افغانستان کې فعالیت کېدلی سي چې هغه واک ته رسېدل او اصلاح غوښتل دي د دولت. قانوني اپوزیسیون نه به پیدا شي او اوس خو وړونکی او بایلونکی نه دی معلوم او اپوزیسیونونه خو په پارلماني نظامونو کې چې په پارلمان کې وي متاسفانه چې اوس خو وړونکی او بایلونکی نه دی معلوم او دواړه مشارکتي حکومت جوړوي نو دا نورو کاندیدانو ته به هم څوکۍ ورکول کیږي. ټینګار هم په داسې یو کړنلاره دی چې ټول اړخونه د حکومت برخه شي او له یوه داسې تفاهم پرته افغانستان کې د ثبات راتلل د شنونکو په خبره امکان نه لري. ما په اند باندې به هر هغه توافقنامه ډیره کامیابه او موثریت به زیاتې چې ټول طرفین په اعتماد کې واخیستل شي او سبب د اتحاد او اتفاق د افغانستان وګرځي او په عین زمان کې لومړیتوب د صلح او ثبات لپاره که چیرې تیرې ناکامه تجربې بیا تکراریږي دی به موثریت به ډیر زیات نه وي بلکې موږ به خدای مکړه نور هم د بدبختۍ خواته بوځي. اوس به ولیدل شي څوک پوزیشن او څوک اپوزیشن ته ځي خو تر ټولو زیاته تمه دا وه چې عبدالله په اپوزیسیون کې وي ولې هغه واک کې سهم او نور امتیازات غواړي. د ولسمشر غني او عبدالله د ټولشموله حکومت هوکړه چې ټاکل شوې وه سبا لاسلیک شي وځنډېده. د عبدالله د ټیم غړي وایي د راتلونکي حکومت په تړاو بحثونه وروستي شوي. یوازې ولسمشر غني اوس له عبدالله سره نیمایي واک شریکېدل نه مني او د سهم په کمېدو باندې ټینګار لري. د ولسمشر سلاکار جمعه ګل اچکزی وایي د دواړو لورو ترمنځ خبرې وروستۍ شوي خو 50-50 حکومت ولسمشر ته د منلو نه دی.
تیره ورځ ویل کېدل دوشنبه به د ولسمشر اشرف غني او عبدالله ترمنځ د ټول شموله حکومت هوکړه لاسلیک شي، خو ویل کېږي د یو شمېر ستونزو له امله ځنډېدلې ده. د عبدالله د ټیم غړي وایي د ټول شموله حکومت په 50-50 ونډې ستونزې را پیدا شوي او د دې ستونزې د حل لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. روی یک ملاحظات بسیار کوچک خرد بحث داشتند که گویا از 50% تیم دکتر صاحب عبدالله کمک پایین تر بیاید که از طرف ما رد شد، قابل قبول نیست. به می اساس انشالله روز دوشنبه روی از این کشمکش هایی که به خاطر انتخابات به میان آمده بود و در حضور داشت جامعه جهانی و ناظرین بین المللی و سیاسیون کشور انشالله نقطه پایان گذاشته خواهد شد. د ولسمشر سلاکار جمعه خان اڅکزي معلومات ښیي چې خبرو پایله ورکړې او هغه اوازې بې بنسټه دي چې ګڼې حکومت نیمایي تقسیم شوی دی. خبرې روانې دي، پرمختګونه ستا په کښې کې خو لا هم نیایي سوي نه دي. هیله مندي ستا چې په لنډو ورځو کې خبرې نیایي سي او کومې خبرې چې په ټولنیزو رسنیو باندې د حکومت د 50% تقسیمولو روانې دي دا حقیقت نه لري. نو زما هیله د رسنیو د مسؤلینو او د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو د کارونکو څخه ده چې کوم خبر حقیقت ونه لري هغه دې نه خپروي، نه که د هیوادوال په تشویش کې نه اچوي. د شنبې په ورځ د عبدالرشید دوستم ویان ویلي و چې د ټول شموله حکومت ستونزه هواره سوې او دوستم ته د مارشالۍ رتبه هم منل سوې، خو تازه ویل شوي دواړو لورو په ځینو برخو نه دي موافق شوي. طالبان وایي له هند سره هیڅ ډول اړیکه نه لري او تر اوسه یې لیدنې هم نه دي ورسره کړي. سهیل شاهین وایي هند باید تر هر څه له مخه طالبان د ازادي بخښونکي قوت په توګه وپیژني. باور دا دی که د هند او طالبانو ترمنځ ناسته وشي د هند شته تشویشونه به رفع شي. بلخوا ویل کېږي خلیلزاد له پاکستاني چارواکو غوښتي چې طالبانو باندې فشار راولي تر څو په روانه جګړه کې تخفیف راولي. هند او پاکستان ته د خلیلزاد د سفر په اړه بیلابیل تحلیلونه شته. د افغان سولې په برخه کې د هند نه حل شوي تشویشونه او په افغانستان کې د جګړو کمښت د خلیلزاد د سفر محوري ټکي بلل کیږي. هند له لومړي سره له طالبانو سره ترینګلې اړیکې لري چې تر اوسه د شته تشویشونو خبره کوي. طالبان وایي تر اوسه له هند سره هیڅ ډول اړیکه نه لري او هند باید موږ د نورې نړۍ په څیر طالبان وپیژني. تر هر څه لومړی هند هم باید د اسلامي امارت د یو ازادي بخښونکي ملي او اسلامي قوت په توګه وپیژني. تر اوسه زموږ او هند ترمنځ د رابطې چینل نشته او نه مو ورسره ملاقاتونه کړي دي. موږ غواړو چې د نړۍ هیوادونو ته د اسلامي امارت تګلاره او اهداف روښانه کړو او د هغوی غلط فهمیانې لرې کړو. خلیلزاد زیاته هڅه کړې چې طالبان له هندي پلاوي سره کېني تر څو د شته تشویشونو په تړاو مخامخ نظریات سره تبادله کړي. د هند تشویشونو اساسي ټکي د طالبانو او پاکستان اړیکه ده. به هندي هیئت هم د طالبانو سره کینی نو د هند ټول تشویشونه به رفع شي او د طالبانو هغه حب الوطني به ورته معلومه شي او دا به ورته معلومه شي چې طالبان مستقل خلک دي، آزاد خلک دي او احرار دي او هیڅ چا پورې تړلي نه دي. بلخوا هندي رسنیو هم د سهیل شاهین په حواله ویلي چې طالبان له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي او افغانستان کې به د هند له پراختیایي رغنیزو پروژو سره هیڅ راز ستونزه ونه لري. خلیلزاد د هند له رقیب هیواد پاکستاني چارواکو سره د جګړو په کمښت او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي دي. پاکستاني ژورنالیست هارون رشید وایي امریکا د پاکستان له پوځي چارواکو غوښتي چې د جګړو تخفیف کې په طالبانو فشار راولي. د پاکستان فوج نه دې کې مرسته وغوښته چې طالبانو باندې فشار واچي چې دوی د خپل د بریدونو کې څه کمی راولي. د طالبانو نه دا غوښتنه د رمضان آغاز نه مخکې هم شوې وه خو هغه وخت کې هغوی دې نه انکاري شوي وو. افغان حکومت ویلي نور د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ ډول ستونزه نشته او طالبان باید مخته راشي. طالبان بیا د خپلو 15,000 بندیانو تر خلاصون پورې بین الافغاني خبرې ماتل کړي او له هغې مخکې ممکن نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تر اوسه 1000 بندیان او طالبانو بیا له 1.5 زیات بندیان آزاد کړي دي. روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د 361 کسانو د کرونا نتیجې مثبت شوي، 15 تنه ترې مړه شوي او 15 نور رغېدلي دي. له دې سره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 4402 تنو ته ورسېد. کابل کې د 119 تنو نتیجه مثبت ده چې تر نورو ولایتونو لوړه ده.
وزارت وایي لنډو ورځو کې به له اترا ادارې سره داسې تړون وکړي چې د هر چا نتیجه ورته د موبایل له لارې ولیږي. د روغتیا وزارت معین په خبري ناسته کې وویل ډاکټران په شته امکاناتو 24 ساعته د خلکو چوپړ کوي، خو د هغوی د وهلو ډبولو سربیره د هغوی ټلیفونونو ته د توهین او کنځلو پیغامونه راځي. ستاسو هر انتقاد موږ په دواړو سترګو منو او هغې ته متعهد یو چې هغې اصلاح کړو. دا په دې صورت نتیجه ورکوي چې زما هغه وطنوال چې فیسبوک کې ما ته شکنځل لیکي، ما ته توهین او تحقیر کوي، هغه حداقل نور کار دی نه کوي، خپل لاسونه دې پرېوي، نور خدمت دې ما ته نه کوي، کور کې کینی، نور خدمت دې وطن ته نه کوي، یو ماسک دې استفاده کوي، خپل ورور وژغوري، خپل د کورنۍ غړي وژغوري. موین وایي له ناچارو او بېوزلو کسانو ډیره ګیله نه لري، خو یو شمېر کسان چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی او دولتي معاش اخلي بیا هم قرنطین نه مراته وی. گلایه از شهروند غریب و فقیر که به خاطر دریافت لقمه‌نان از خانه بیرون میشه نیست. گلایه و شکایت بسیار جدی موضوع در شهروندایی است که دولت اونا را مخصوصا کارمندهای دولتی که دولت برشان معاش میده ولی اونا را رخصت کرده تا در خانه بمانن، ولی اونمو کارمند دولت، اونمو معلم، اونمو متعلمی که باید در خانه بمانه و از برنامه آنلاین استفاده موثر کنه، صبح تا شام در جاده ها در حال گردش است. خلک هم ګیله کوي چې د بیوزلو پر ځای د ښار کوڅې شتمنو خلکو تودې کړي. او بیچاره دی هغوی په ځان باندې ډېر ښه عملي کړی دی، په کور پاتې دي، کار ته نه ځي، ښار ته نه ځي، روزګار نه کوي، او د روغتیا وزارت او د نورو اړوند اداراتو ټولې لارښوونې د قرنطین په برخه کې په ځان باندې عملي کړي دي، خو د ټولنې بله برخه چې مالداره دي او وسداره دي هغوی دغې لارښوونې ته دومره پام نه کوي، هغوی په میلو باندې وځي، په چکر باندې وځي. وزارت یو ځل بیا خبرداری ورکړ که د خلکو بې پروایي همداسې دوام وکړي نو د دې ناروغۍ د ژر پای ته رسېدو اسانه نه دي. موین وایي په کومه اونۍ چې ښارونو کې ګڼه ګوډه زیاته وي د کرونا پیښې هم زیاتې ثبتېږي. له دې سره کورنیو چارو وزارت په لویو ښارونو کې پولیسو ته لارښوونه کړې چې د خلکو ګرځبندیز ته دې دوام ورکړي، په داسې حال کې چې د ننګرهار او بلخ ولایتونو چارواکو په رسمي ډول او کابل ښار کې بیا ګرځبندیز په اعلان شوي ډول مات شوی. کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د جدیت خبره کړې. روغتیا وزارت بیا اندېښنه ښیي چې په کومو ولایتونو کې چې قرنطین پای ته رسېدلې د کرونا ویروس د خپرېدو او پیښو ډېرېدو امکان زیات دی. د کرونا وایروس له خپرېدو سره نږدې 2 میاشتې کېږي چې په کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو کې د حکومت له لوري د ګرځبندیز اعلان شوی. ننګرهار او بلخ ولایتونو چارواکو تېره ورځ په رسمي خو په مشروط ډول ګرځبندیز پای ته ورساوه، خو پلازمینه کابل کې بیا ګرځبندیز په نه اعلان شوي ډول مات شوی. کورنیو چارو وزارت بیا د لویو ښارونو پولیسو ته هدایت ورکړی چې ګرځبندیز ته دوام ورکړي. تر اوسه هم په کابل او په څو نورو لویو ولایتونو کې پولیسو ته د ګرځبندیز د مراعاتولو جدي هدایت ورکړل شوی ده. یو ځل بیا کورنیو چارو وزارت له ټولو هیوادوالو څخه په درنښت هیله کوي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي او له خپلو پولیسو او امنیتي ځواکونو سره د ګرځبندیز په مراعاتولو کې مرسته وکړي. روغتیا وزارت بیا اندېښنه ښیي که ګرځبندیز مراعات نشي او په لویو ولایتونو کې قرنطین مات شي، په هغو ولایتونو کې به د پیښو د زیاتېدو امکان زیات وي. بی‌توجهی به محدودیت روزگردی در شهر کابل و شهرهای دیگر و شمول هرات و امثال هم فاجعه خلق میکنه. در ولایت کابل در 24 ساعت گذشته 330 سامپل تست شده و از میانش 117 واقعه مثبت داریم. حداقل به ما توجه نمیکنین، به جان اعضای خانوادهتان رحم کنین. کورنۍ چارو او روغتیا وزارتونه په مقرر ډول له خلکو غوښتنه کوي چې ګرځبندیز مراعات کړي او کورونو کې پاتې شي، خو له دې سره بیا هم خلک په کور کې نه ایسارېږي، بازار او میله ځایونو ته ځي. د مالیې وزارت دروازې سره د یو وکیل ساتونکو د شمشاد ټلویزیون خبري همکارانو ته لار نیولې وهلي او ګواښلي دي. مالیې وزارت وایي جنجال په ولسي جرګه کې د لوګر استازي د شاپور حسنزي کسانو کړی او خبري ټیم د هغوی لخوا تهدید شوی. شاپور حسنزي چې له موضوع خبر دی وایي ساتونکو خبریالان نه دي وهلي او جنجال تاییدوي. دا د مالیې وزارت دروازې سره د شمشاد خبري ټیم او هغو وسلوالو جنجال دی چې د خبري ټیم پر وړاندې عمومي لار تړلې. جنجال کې د خبري ټیم غړي ډبول شوي، سپکی سپوری ورته ویل شوی او د وسلو په زور گواخی. پیش وزارت مالیه 2 موتر زره همراه یک موتر تعقیبی که در پشت سرش بود و تا شدن از موتر توهین هم کردن، تحقیر هم کردن، ملت و کوب هم کردن و با موتر هم بالغت زدن. د شمشاد خبریالانو لومړی فکر کړی و چې دا ساتونکي د مالیې وزارت دي،
خو وروسته د مالیې وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې معلومه شوه چې ساتونکي په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو په استازي پورې تړلي. شاپور حسنزی مو وپوښته چې ولې د شمشاد خبري ټیم وهلی. هغې کې نه جنګ شوی نه ویل شوي نه ټکول شوي او هغې نه بعد ما رانیولي دي. په خپل دفتر کې مې پوښتنه ترې کړې ده یو کس نه مې پوښتنه کړې مال که چېرته تاسو باندې یا ثبوت یا اسناد راشي یا تاسو بدتمیزي یا جنګ یا ویل شوي نو زه به تاسو خپل هغه قانوني کومه جزا یې هغې سره به محکمه. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې دا پیښه غندلې او د هر اړخیزه څېړنو غوښتنه یې کړې. خبریالان هم ټینګار لري چې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتي کوونکو مخه دې ونیول شي. له بده مرغه چې په افغانستان کې په دوامداره توګه له خبریالانو سره تاوتریخوالي کیږي. نن هم د شمشاد ټلویزیون له همکارانو سره د ولسي جرګې یو وکیل او د هغه ګاردانو یا د هغه ساتونکو تاوتریخوالی کړی ده چې موږ دا تاوتریخوالی په کلکه غندو. له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دغسې زورواکانو مخنیوی وکړي، دغسې خلک په قانوني جزا باندې ورسي تر څو په راتلونکي د خبریالانو په وړاندې باندې خنډ جوړ نه کړي او زموږ همکاران وکولی شي چې په ټول افغانستان کې خپل کارونه او خپل چارې په منظمه توګه مخته یوسي. مالیې وزارت په سر کې د شوي جنجال په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او د چا نوم یې نه اخیست. وروسته یې د یوې اعلامیې په خپرولو پیښه منلې خو یاد وسلوال یې په شاپور حسینزي پورې تړلي. د فراه ولایت د پخوانی امنیه قمندان او جهادي مشر ضابط جلیل بختور وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی. هغه ویډیو چې شمشاد ټلویزیون ترلاسه کړی ښیي چې بختور په بالابلوک ولسوالۍ کې د طالبانو یوې غونډې ته وینا هم کوي. ضابط جلیل بختور چې د فراه د والي مرستیال مسعود بختور پلار دی اوس مهال حکومت کې کوم رسمي دنده نه درلوده. بختور د مخکینی ولسمشر حامد کرزي حکومت کې د فراه امنیه قمندانو. فراه کې د طالبانو سیمهیزو سرچینو منلې چې دغه جهادي قمندان دوی ته تسلیم شوی. طالبانو په یوه اعلامیه کې لیکلي چې بختور ورته تسلیم شوی او د هغه هرکلی یې کړی دی. خو د جلیل بختور زوی مسعود بختور ویلي چې پلار یې نه دی تسلیم شوی بلکې خپلې سیمې ته تللی او خلکو غاړه کې ګلان ورته اچولی دي. د هرات ولایت سیمهیز مسؤلین وایي د ایراني ځواکونو له لورې سیند ته د افغان کارګرو غورځولو په اړه یې کره اسناد ترلاسه کړي. د هرات والي وایي لا هم هریرود سیند کې د مړو افغانانو د جسدونو موندلو لټه روانه ده. بلخوا د ولسمشر له لورې د ګمارل شوي پلاوي مشر وایي 15 نور جسدونه یې موندلي چې د پیژندنې وړ نه وو او خاورو ته یې سپارلي دي. چارواکي وایي د اسنادو راټولولو وروسته به د افغانستان دولت خپل رسمي دریځ څرګند کړي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې ایراني ځواکونو هغه 50 افغان کارګر سیند ته واچول چې غوښتل یې دغه هېواد ته د کار کولو لپاره ولاړ شي. ایراني مقاماتو افغان صفري نقطې ته نږدې د خپلو ځواکونو له لوري اوبو ته د افغانانو اچول په کلکه رد کړه چې وروسته افغان دولت د موضوع د څېړلو لپاره د محمد حمید توماسي په مشرۍ لس کسیز پلاوی وګماره. هرات والي چې د پیښې د څېړلو لپاره یې د دانه ذوالفقار سیمې ته سفر کړی وایي په دې اړه یې یو لړ اسناد ترلاسه کړي چې ښایي هلته افغان کارگر اړ شوي تر څو ځانونه اوبو ته وغورځوي. ما دیگر به دنبال از این نیستیم که آیا صورت گرفته یا صورت نگرفته. ما فعلا به دنبال از هستیم که چرا صورت گرفته. یک سوال برای ما فعلا حل است که کسی حداقل انکار صورت گرفتن و صورت نگرفتن دیگه کرده نمیتونه. که څه هم چې وړاندې ویل کېده چې دغه کارګر 50 تنه دي خو اوس د ګمارل شوي پلاوي مشر دغه شمېر 40 تنه یادوي چې 19 تنه یې هلته د لامبو وهونکو له لورې ژغورل شوي او پاتې نورو یې اوبو کیسه ورکړې ده. 85 تن به هرات انتقال شده و 85 تن دیگر در محل واقع بنابر تخریبی که شده بوده و آب و شرایط طبیعی که 80 تخریب کرده بوده در محل واقع دفن شده. تعداد 17 نفر لادرک بودند و خوشبختانه دیروز 2 نفر دیگه هم از جمله 17 نفر پیدا شده و تعداد 19 نفر توسط غواصانی که در ساحه بودند نجات داده شدند. هرات والي وایي د دولتي پلاوي ترڅنګ هلته د لامبو وهونکو یوې ډلې ته دنده سپارلې تر څو اوبو کې د ورک شوو پاتې جسدونو پلټنه وکړي. یک تیم موظف شده برای جستجوی اجساد. برای 8 روز دیگر هم یک تیم محلی از آوازا تحت نظر سرحدی و به حمایت ما اونجا کار خود میکنه. به هیچ وجه سایه تحت کنترل مخالفین نیست و محاکمیت خود داره. که څنګه چې ایراني چارواکو دغه موضوع رد کړې ده خو د هرات سیمهیز مسؤلین وایي د موضوع په اړه کره اسناد په واک کې ورغلي چې تر بشپړولو وروسته به یې حکومت ته وسپاري.
شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو ټلویزیون، هرات. کابل ښاریان په سیاسي معاملو کې ملي القاب او رتبې ورکول خیانت بولي. عام خلک اندېښنه لري که د مارشالۍ رتبې ورکول دوام وکړي، له دې وروسته به نور جنګ سالاران هم د دغې رتبې غوښتنې ولري. ښاریان د عبدالله ولسمشر غني په جوړجاړي کې د قدرت ویش ته اندېښمن دي او زیاتوي چې تیره 15 کلنه دوره به یو ځل بیا تکرار شي. دوی له سیاسیونو غواړي چې قدرت ته د رسیدو لپاره دې پر ملي او ارزښتمنو مسایلو معاملې نه کړي. حاجي محمد نسیم 2 کاله په نظامي برخه کې دنده ترسره کړې او د پخوانیو مجاهدینو او سیاسیونو له ټولو کړنو او لاسته راوړنو خبر دی. محمد نسیم له عبدالله له لوري دوستم ته د مارشالۍ د رتبې وړاندې کول یو لوی خیانت بولي او د عبدالله دغه کار د دوستم په غوړو قدرت ته د رسیدو لار بولي. دا دومره مدد ډلې په دې بازار کې د ځکه حکومت کوم یو هسپتال جوړ کړو، کوم خلکو غم یې وخوړ، کوم څه شی وکړ، دا هېڅ په کټ راخلي او خپل جیب کې اچي خلاص. یو شمېر ښاریان له عبدالله او ولسمشر غني غواړي چې خپلو کې د سره جوړ شي، خو د حکومت ویش او د پخوانۍ دورې تکرار نه غواړي. نظر به مو تقسیمات خود جور آمدن و درست انجام ندادن این دفعه اونطور نشه. این دفعه تقاضای مردم این است که اینا همکاری بسیار جدی همراه مردم بکنن. مردم در مضیقه است، مردم در مشکل است و مردم صلح میخواد. اینا در رابطه به صلح یک همکاری بکنن با مردم. ښاریان وایي چې سیاسیون هر ورځ د دوی په برخلیک لوبې کوي او د ملت غم ورسره نشته. اگر ما خواسته باشین یا نخواسته باشین، اگر ما تایید کنیم یا نکنیم، ممالک غربی خود اینا میفهمند که چکار کنند، کی را بیارن، به کی مارشالی بدن، کی به حکومت ترافیک کی را بیارن، به شمول طالبان دیگه اینا همه ما بظاهرا ما یگان تا ما فریب میخورند. این واقعیت بخید دیگه چیز است. یو نفر دستی هر څوک ورته چوکۍ ورکړي هغه سره منډه وکړي. که موږ تاسو فکر کړو ډاکټر عبدالله دا اوس په نیمایي هغه باندې دعوا لري که نه. داسې دې موږ ته کوم پیدامن کار نه دی کړی چې د ملت په دور د وکړي. د خپله یې دا خلق چې په دې افغانستان کې څومره فقیران موږ تاسې لرو. تمه وه چې عبدالله او د ولسمشر غني ترمنځ د جوړجاړي هوکړه لاسلیک شي، خو وروسته داسې راپورونه خپر شوي چې ولسمشر غني عبدالله ته په حکومت کې د 50 سلنه ونډې څخه انکار کړی دی. پکتیا کې پر کرونا ویروس یو شمېر اخته کسان نیوکه لري چې روغتون کې په سم ډول درملنه نه کیږي. ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پکتیا کې په کرونا ویروس اخته کسان روغتون کې د بیلابیلو وسایلو د نه موجودیت او روغتیا پالانو له ناغېړۍ شکایت کوي. د عامې روغتیا ریاست بیا وایي روغتون ته د تشکیل ترڅنګ ټول اړین وسایل ورکړل شوي او د ناروغانو دغه ادعاوې به وڅېړل شي. پکتیا کې تر دا مهاله 203 کسان پر کرونا وایروس اخته شوي چې له ډلې 33 کسان ښه او 15 نور مړه شوي دي. ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکتیا کې پر کرونا وایروس اخته کسان روغتون کې د بیلابیلو وسایلو د نه موجودیت ترڅنګ د روغتیا پالانو له ناغېړۍ هم شکایت کوي. دا ولې دومره بېغوري ده؟ دلته سپین ږیری د مارس ویروس په موږ سترګو لاس ورتېر کړه چې شل نه وو، ډبل نه وه، شی نه وو چې ورته وایي سړي صاحب پولې پرېږدي ځازونه ته یې ویو. موږ په خپله قسم درته ولاړ وو، ډاکټر نه وو. دوا یو رقمونه کې ورکوي بل رقم از دوا نوشتن چی می‌کردن دوا نمی‌گیرن. صفایی در خیال نسازد که صفایی باید هر ورځ باید پرزنتیشن وشي پلان وشي یا لیکل صفایی از خپل پستر باندې ویني عامې روغتیا رئیس ولایت خان احمدزی وایي چې روغتون ته د تشکیل ترڅنګ ټول اړین وسایل ورکړل شوي او د ناروغانو دا ډول ادعاوې به وڅېړل شي. په کافي اندازه باندې تاسو ګورئ چې زموږ سټاک ډک ده، هر څه موږ لرو. کومې ستونزې چې وي زه به یې خپله تعقیب کړم، د هغوی هغه به زه ورته ورکړم. په واټ کې موږ مشکل نه لرو، ډاکټر دپاره موږ مشکل نه لرو. د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره پکتیا ته 80 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي چې نږدې 80 سلنه یې لګول شوي دي. د ضرورت وړ یا ډېر څه چې ضرورت و هغه ډېری اخیستل شوي دي او لا هم بودیجه لرو. د بودیجې تقریبا تر 80% پورې چې موږ ته 80 میلیونه راغلی وه دا مصرف شوې ده. وروستیو ورځو کې پکتیا کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې په بېساري ډول ډېرې شوي، خو عامې روغتیا ریاست وایي چې لا هم خلک د دوی سپارښتنې جدي نه ګڼي او له کبله یې د وایروس د خورېدو ویره ډېره شوې ده. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا.
په کابل کې د عزیزي او د افغانستان اسلامي بانکونو له لوري 10,000 کورنیو ته د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. د دغو بانکونو مسؤلین وایي د مرستو د ویش لړۍ لومړی په کابل او وروسته به ټول هیواد ته وغځول شي. د کابل والي د مرستو د ویش په پروګرام کې وویل کابل کې 20,000 کورنۍ په نښه شوي او د حکومت له لوري به مرستې ورته پیل شي. په کابل کې د عزیزي بانک او د افغانستان اسلامي بانک له لوري په غریبو خلکو د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. د عزیزي بانک مسؤلین وایي په ټول هیواد کې به 10,000 کورنیو ته خوراکي توکي وویشل شي تر څو د کرنتین په موده کې له سختې لوږې سره مخ نشي. تا یک بسته کمکی مواد غذایی را برای نیازمندان کشور در مرکز و ولایات در حدود 10,000 بسته کمکی مواد غذایی را تهیه و در دسترس خانواده های محتاج قرار بده. د کابل والی محمد یعقوب ایدری په یادناس کې ډاډ وشو په کابل کې په کرونا د اخته کسانو شمیر کم شوی خو باید قرنطین مراعات کړي. ایدری زیاتوي په کابل کې 20,000 کورنیو ته د مرستو ویش هم پیل شوی ترڅو خلک په کور پاتې شي. خوشبختانه خبر خوشی که است در کابل ما دیروز 2 حادثه مثبت داشتیم. این از صدها حادثه ما به 2 حادثه آمدیم. باز هم نشاندهنده عزیز فاصله اجتماعی تانسته کمک کنه و ما امیدوار هستیم که فاصله را ما رعایت کنیم. عزیزي بانک او د افغانستان اسلامي بانک وایي له دې وړاندې هم د هیواد د روغتونونو او په نورو برخو کې مرستې کړي او دغه لړۍ به دوام لري. او د لوګر ځوانانو خپل منځ کې راټول شوي مرستو باندې بېوزلو ته خوراکي توکي رانیولي او ویشلي دي. د لوګر ځوانانو د مرستو راټولولو کمپاین کې نږدې 15,000 افغانۍ راټولې شوي او د قرنطین او روژې په ورځو کې پرې د بېوزلو خلکو لاسنیوی کړی دی. د لوګر رضاکاره ځوانان توانېدلي چې د 162 کورنیو لپاره په مرسته شوو پیسو باندې خوراکي توکي راونیسي. نو موږ یو تصمیم ونیو چې د اړمنو کورنۍ سره مرستې لپاره یو کمپاین پر واچو او دغه کمپاین موږ یې سوشل میډیا د خواله رسنیو له لارې ترسره کړ چې په نتیجه کې موږ کولی شو په 15 ورځو کې موږ وکړی چې 160 کورنۍ ته د خوراکي توکو مرستې برابرې کړو او دا هم تېره ورځ په 160 کورنۍ ډېرو اړمنو کورنۍ باندې دا مرستې وویشلې. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر لږ ځنډ وروسته. نن خو ابراهیم په کور کې بیخي زړه نه لګي. په دې امید چې دا بې خونده ناسته زر ختمه شي. اصلي مزه خو ناستې د دوستانو سره کوي. نه پوهېږم چې لوبه چا وګټله. پلاره راشه د کامیابۍ په درشل کې دی. وګوره هټریک. موږ وګټله چې کوکا کولا خلاصه شي نو زړونه تازه شي. صابون فینا راز موفقیت شما. با فینا زیبایی و شادابی را تجربه کنید. بیا هم ښه راغلاست. تهران وایي واشنګټن سره د بندیانو تبادلې ته چمتو دی. د ایران حکومت وایي د هغو ایراني وګړو روغتیا ته په اندېښنه کې دي چې امریکا کې زنداني دي. علي رباعي په نوم د ایران د حکومت یوه ویاند ویلي چې امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته تیار دي او په دې اړه خبرې کول غواړي. رباعي ویلي چې د ایران دې پریکړې ته تر دې مهاله د امریکا حکومت غبرګون نه دی ښودلی. د حکومت ویاند وایي د بندیانو تبادلې په برخه کې د درېمګړي هیواد اړتیا نشته او باید خپلو کې سره خبرې وکړي. ایران او واشنګټن تیر کال هم بندیان تبادله کړي. بریټانیا د کوویډ 19 مشکوک سمپلونه امریکا ته استولي. د بریټانیا روغتیایي کارکوونکي وایي لابراتوارونو کې د ستونزې را پیدا کېدو له امله د کوویډ 19 مشکوک سمپلونه د معاینې لپاره امریکا ته لیږلي دي. بریټانیا د کوویډ 19 دا سمپلونه په داسې مهال کې امریکا ته لیږي چې
دغه هیواد په تیرو 24 ساعتونو کې 1588 کسان د کرونا ویروس له امله له لاسه ورکړي دي. یاد ویروس تر دې مهاله نړۍ کې له 4.1 میلیون زیات کسان نیولي او له 280,000 زیات کسان مړه کړي چې 80,000 یې په امریکا کې دي. د جان هپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې د نړۍ له 200 په زیاتو هیوادونو کې له 1.4 میلیونه زیات کسان روغ شوي هم دي. له تاسې او ټولو همکارانو مننه کوم. د 2 بجو خبري ټولګه مو همدومره وه.